دا بیا ټوله د کلا عبدالله سره راغلي دي یو دا دی یو هغه دی ښه دغه نیولي دي ورزه دی چا سره نه یې منډوال زه یې کړ راغلی ولې بس دا دی د باچا لالا څه شوله اټانۍ م راورسېدله دا دی د خیره زموږ ملګري خو م راورسېدل اول دا اوبه وشسته دا وایي د بازګیان لپاره دا ځګی جوړ کړی دی ای نوم یې چیشتی ځوانه ونه رنګی دی ونې لوی ده تیم ستړي سواست تازیان هم ستړي سولو شاګرد شنو سره تعلق لرو ښه زه ونیوي سوی چې دی یو د نن ول سوی دی د یوې جوړې ته نه دی راولاړ سوی ښه نو ان شاء الله په دغه کې یو په عادت به نه عادت به یا ستړي سوی موږ خو د غرو خلک یو هاي چیش دی دا د بازګانو کوډۍ ده د قیمتي بازګان چې کې نسی په شپېته لکه په اویا لکه بس دالته ورته جمعي خلک دلې ورته جمعي خلک دالته ورته پټي بس بازګانو کوترې ورته ایله کې هغه غټ بازګان راشي په چمبه کې ونیسي بس نو هغه چې بیا دی بیا ټک شي پر وکي نه دی بیا د غي نسی دی سره خپل موټرسایکل شي سره نه دا وای د بازګان لپاره دا ځګی جوړ کړی دی د لې کسان ورته پټي او بیا کوتري دا یو رکیسه کوترې ورته ایله کې د هغو په پښو کې یو جالي چې بازګۍ ښه د کوترو په پښو کې جالي هو کوترو په پښو کې جالي چې بازګۍ ځینې ویسي بیا دوی پر موټرسایکل شي په پسې بیا بازګۍ پښې په لبنې سي بس رایله سي هغه بیا په اتیا لکه په 40 لکه په 15 لکه دا ډول خرڅي تی څنګه سواست تیم ستړي سواست تازیان هم ستړي سولو سوا تازیان د غیر منجم پاتې سوی او هدایت هغه ته خیر ولاړ سلو هم د باودین دا د انډیوال دی وړای دا ور پلوی ګرځوله جملاړ او وای دا دی د دوکي والایم بس روان سلو ګر د ښکار ختم سبا سبیا نو ښکار شو څنګه سواګاسا زبردست ډیر ښه خوند یې وکړ تا له څوک نه انصافي در سره موږ سره ته نه انصافي کوي موږ سره غټ فالوورز یې ورور لایکونه درکو کمنټونه درکو یا نو تا سره تازه یې نسته به دا وایي موږ تا نه کړو وایي زه خو تا خبرې در ښیم یا بالکل اول چا سره تازه یې موږ هغه کې راولو ارزیات هغه کې راولو چې دغه ښکار یې کړی هغه سوی یې نیولی ون موږ د ټوپک والا هم نه کې راولو او دغه خالي صلاح خلک هم نه کې راولو او دا ځوانان هم دا دینستي د کوم ځای است کم آیه د لیبان یارو دا آی نوم یې چیشتی ځوان ونه رنګی دی ونې لوی ده رنګی نه لوی ونې سویانې مسخره نه مه کوه څه دا دی د خیره زموږ ملګري خو م راورسېدل اول دا اوبه وشسته ملګري راکړې ولې دا دله ور ورسوه دې ته څه شوی پتک څنګه سول سو شانې یو ونیوي یو ځینې ولاړ ښه نجیب دا سوسل نجیب ادی دا را روان ښه نجیب دا هم هر کاریز لکللی واس کاریز لکللی دی از سیم لاړم هلته مالو ته کوم کې والو زول ستړي سواست ډیر چپاست دا دی د باچا لالا څه شوله اټانۍ م راورسېدله یو دغه وینې یو سوی تی خو نو شی م نه وینې ولې موږ ته نه دی راولاړ سوی ښه نو چیز دې را جوړی یخني را جوړی سیخ چیش کباب بیا کو ښه نو په موږ رسېږ دا خو بیخي ډېر یې نو بس خوړل هغه بیا پنځه دي ځوانان ټوله دلې ناستي ولې دلې ناست یاست ولې نه ځئ نو موږ خو میله وکړله او اوس میلې سره راچټی سو فارغ سو ښه نو اوس ګاډیانې شاته پاته سوي دي ارام لاړو استادان مې واصل په ګاډیانو په پښو نه سیکلی د ګاډۍ په پښو نه سو تللی 10 کیلومتره راغلي و ډېر افغان صاحب 10 کیلومتره راغلي ستړي سوي سهار پر 9 بجې م پاره تړلې ده اوس 2 بجې دي د ماپښین تی اصل کې د کوم ځای سره راغلي یاست ګرده یو مرد ضلع کلا عبدالله او زنګل میزی اډه ښه دا ګرده د هغه ځای سره راغلي دا 15 کسه دي ټوله ستړي دي او اوس دا دی ناستې د موټر په انتظار دي اجي ته راته وایي یو شی دې وینې وایي ورزه دی چا سره نه یې منډوال زه یې کړ راغلی ولې بس څوک مې نه انډیوالان کوي ښه نو د ده جوړۍ کومه ده نو جوړۍ
آی جوړې هم تا نیولي و دا جوړې زما ده و دواړه په یوه وار ورلکه و دواړه پورې ولاړ کومه دي سویا هغه دوه سویانې سویان یې هغه دې نیولي دي سویانو نس کې راوستی سویان چې په وینو لړلي دي دا نو تاوان کوي و خو دا دې سویان یې نیولي دي د لیر سوی د ښکاره کم دا دی یو دا دی یو هغه دی ښه دغه نیولي دي دا خو نو ستا عاجز ستا تازي شی نه دی نیولی یا ما ته کس وتلی لا ښه نو ته وایه چې زه ایکړ راغلی م ایکړ سیدی هغه خالي الله ښه خوند کوي و نس اوس ستا چالنج نه راوځل ښه و چې نه را دا نور ځوانان هم دا دیګر د ناستې ستړي دي کوم یې وس و د ښکار په حواله یې څه راته ووایه تاریخ او دا ښکار ګسه د ده څه پوښتنه وکړي دا ښکار ګسه څه ټیم کېږي حاجي دا ښکار کوم سیزن یې دی ښکار خپل ټیم لري هغه لکه څنګه دا په سیزن مټ 4 برخې لکه الله چې جوړ کړی دی سیزن سپرلی سپرلی 3 میاشتې بیا راځي ژمی 3 میاشتې دغه دوبی راځي 3 میاشتې بیا دوبي چې منی راځي 3 میاشتې بیا ژمی راځي 3 میاشتې زموږ ښکار چې د دوبي 2 میاشتې ختمې شوې د دوی بچیان اوس غټ ختم شو بیا خطره نه وي د لینګول خطره نه وي د بچي خطره نه وي دلته بیا موږ راباسو یاران راوځو وطاقونه جوړوو ښاراو ته وځو پکنیک باندې سپین ږیري ځوانان را سره وي ډېر ښه خوند کوي موږ دا میله کوو تقریبا بارانه پورې چې باران شروع کړي دا اوس راوتلي یاست دا د ښکار ټیم دی دا د ښکار اصلي ټیم دا ته د بارانه پورې چې باران وسو بیا دا سوی کمزوری کېږي نو د مځکه باندې دی پنډېږي بیا د ده سپیډ کمیږي بیا موږ دا نه غواړو چې دی یار مړ او ښکار چې دی انسان نور هم ځوانوي ښکار چې دی د صحت لپاره ګټه ده او د انسان اعصاب برابروي بلکل کم زاړه فکرونه چې دي هغه د انسان د مغزو سوي اعصاب ته ډېره فایده رسوي دا سړی چې په پښو باندې روان دا دماغ ته ډېره فایده رسوي صحت ته هم ډېره فایده رسوي نن تقریبا حاجي څو ګنټې وګرځېدلو موږ سهار پر 9 بجې روان سوي اوس د ماپښین 2 بجې نو څو ګنټې سولې 15 ګنټې 15 ګنټې موږ درېدلي په دې کې موږ ناسته نه ده کړې بس روانې کرار روانې پر طبیعت روانې په موږ کې سپین ږیري سته د هغو سره دی فضل خان زموږ دغه انډیوال شوګر مریض و ښه دی ډاکټر ډېر میډیسن دی استعمالول ډاکټر بیا ورته وویل ته د ښکار و د چرکدمي و د سیل تفریح کوه نو د هغه د ګرځلاو څه دا پیدا سول الحمدلله ده و د شوګر میډیسن ټوټل کړه بند کړه دغسې دی حاجي برابر سوی ماشاءالله ډېر تندرسته دی مخکې کمزوری ولو ګرځلاو یې کم ولو چې دا ګرځلاو یې شو کړی دا څه ډېر برابر سوی دی دا بالکل دغسې دی دا ګرځلاو واک دا ډېر ښایسته انجویمنټ دی انسان ډېر سیل تفریح کېږي بالکل دغسې صحت ته ډېره فایده رسوي حاجي ته خو به یو شک نه کوي ویندې دا مجلس یا چک زه نه کوي ستا څو عمر دی ستا ده عمر 40 کال د ښکار که ستا یا زما د ښکار د ښکار دی عمر دی څو دی اصل عمر یو 80 کاله دی 80 کاله ماشاءالله دغه حاجي دا دی د 80 کال دی راځه د نه ولاړو دا فیس دا بیا ټوله د کلا عبدالله سره راغلي دي ډېر خوند یې پرې اخیستی دي سپین ږیري کلي شادرخان کلي شادرخان د کلي سره راغلي کلا عبدالله موږ دا دي درته په لارې ناستلو ملګرو ته ملګري دا دي راورسېدل کومه دی سوی دی نه دی راخستی نه جانان ښه یو دی ونیوی شاباش یو سوی یې دا دی نیولی دی هغه جانان او جانان ما ته وویل دغه به ځینې راجوړی یخني یا کړایي یخني زوروره یخني به جندر جوړ تور مرچ دې ور واچول که خدای کول دا خوندونه به پر واخو یا خو هم دی نو دا چې ښه یخني چې جوړه سي ترخه خالي تور مرچ او پیاز ور ولوېږي یو دانه بیا واشه خوند کړي بیا خو نو د سوی دی نو اوس زموږ موټر چیر دی دا موټر خو نو ډېر لرې ولاړ دی که دا درته وایم چې اوس به 2 ګنټې به پوه سفر څه وایې 2 ګنټې سفر سړی مې استولی دی ښه روزي خان یې راولي هغه ته مې چابۍ ورکړي دي هغه ډېر وختي دی څنګه سول اوبه دې کړو ښه ټیټ مضبوط انو راځي بس موټره پورې اوس ځان رسوو دا کسان دا ګرده دا د ناستې دوکۍ والا دی بس اوس نو زه هم دوی سره پیژنم یو دوکۍ والا دی یو د کمزګي دا دوکۍ والا خپل موټر ته ناست ارنایي
دا دوکۍ والا ځوان دی نو زما ویډیو ګورې دا دی دی نو زما مینوال دلې هم بیخي زیات مینوال هم دي او دغه بلوڅان دي اچھا دغه بلوڅان دي بلوڅان بلا د ښکاره کړمه بس بیا ځمه چیرې دي بلوڅان کومه دي سویان راښکاره کړي د ډېر سویان دی نیولي دي کومه دي ښه ګاډۍ ده دې ورته کړې دي بلوڅانو داسې سویان نیولي دلې ګاډۍ وینې خو به نه یې پر کومه دي ښه دا دي واه دا دي دا بله زنده باد ها راځي موټر راغی ښه زه دا دی دیم دا دی د ښکار څنګه ښه یې جوړ پخیر نه والله د خوانې تا یو شی نه ویني یار بس موږ مې 200 وینول ښه کومه دي نه دغه جو څو دا ښکارا ښه تی ګړه سره یو ځای موږ ګرځو یو ښه ته د کوم ځای زه د پښین یم دی د پښین دی خو نو زموږ د علاقې دی نور ښه یې ته څنګه یا شکر دی خیر شکر دا ټوله دا دی ناست دي د خپل موټرانو په انتظار دي د کوم ځای یاست موږ خو د پښینې او پښین ښه دی د کوټ دیم د کوټ منګوچر بلوس دا د ښکار یو شی دی ویني وی بس بیا وتا کې ملاقات سره کو صحیح دی زموږ موټر هم راورسېدی ولا ډېر ستړي سو درځئ کښېنئ خلاصه که بابوی نو تا خو شی نه دی نیولی څه پیدا دا بل ور دا خو نو کترې ده ښه دا خبره نه منې دا کښنۍ ده ته ولې یاره د دومره بې وفایي وکړه په دا ښکار کې ګسه موږ سره تللی نه دی چیرې وجه خو اوس مې دا دی ښه بله سره پسته راغلم خوراکه مې پسته راوړه زنده باد لاړم موټر مې در راوستی ولې دستې د ما شیش غواړم یا زنده باد دا په صحیح معنا دی چې دی الله ته په وتا کې هم کار وکړي واج مجه بیرته پرې لرم دلته پسې راغلی د دا ځای بیرته ولاړې په پښو دا د موټر یې راوستې د ډېره غټه تکلیف خلاص راځئ بس اوس زه